سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي د شرطي قانون د پولیسو د دندو او واکونو لپاره یو نوی چوکاټ د اسلامي امارت د عدلیې وزارت وایي د شرطي قانون د اسلامي امارت د مشر له توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپور شوی. अफगानिस्तान से क्या दुश्मनी है? आप साबित कर दें कि अफगानिस्तान दुश्मनी की राह पे वो चल रहा है. हमें वो कन्विंस कर दें, मैं और फजल रहमान आपका साथ दें. वरना बिस्मिल्लाह करें, ईरान के साथ जंग जारी है, बर्बादी है. له افغانستان سره له دښمنۍ د پاکستان پر لاس اخیستو ټینګار. د پاکستان د اپوزیسیون مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان له حکومته غوښتي چې افغانستان سره د له دښمنۍ لاس واخلي. او پر هرمز تنګي د امریکای بشپړ کنټرول. ډونالد ټرمپ وایي امریکا د هرمز تنګي په شاوخوا کې بشپړ کنټرول لري او پر ایران فشار زیاتوي څو له واشنگټن سره هوکړې ته ورسیږي. دا هم پوره خبرونه. د پاکستان د اپوزیسیون مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان له حکومته غوښتي چې افغانستان سره د له دښمنۍ لاس واخلي. اڅکزي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان له لوري د دښمنۍ چلند ثبوت کړي. په همدې حال کې مولانا فضل الرحمن وایي ناامنۍ د پاکستان اقتصاد سخت اغیزمن کړی. سوداګرۍ او په ځانګړي ډول د قبایلي سیمو سوداګر له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د پاکستان د اپوزیسیون مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان له حکومته غوښتي چې افغانستان سره د له دښمنۍ لاس واخلي. اڅکزي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په کوربتوب د مخالفو ګوندونو په غونډه کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان له لوري د دښمنۍ چلند ثبوت کړي. افغانستان से क्या दुश्मनी है? आप साबित कर दें कि अफगानिस्तान दुश्मनी की राह पे वो चल रहा है. हमें वो कन्विंस कर दें, मैं और फजल रहमान आपका साथ दें. वरना बिस्मिल्लाह करें, ईरान के साथ जंग जारी है, बर्बादी है. د افغانستان سره کومه دښمني ده او پاکستان دې دا ثبوت وړاندې کړي او بیا به دوی هم ورسره ودرېږي. د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې دې هم د نړۍ د نورو ادارو په څیر چلند وکړي. حکومت په خپل سر اقدامات کوي، اپوزیسیون ته پام نه کوي او پارلمان کمزوره کوي. په پاکستان کې چې دا مهال څه روان دي په داسې وضعیت کې هېواد نشي چلول کېدی. خو موږ به د پاکستان د بربادۍ اجازه ورنکړو او که موږ اړ شو نړیوال عدالت ته به لاړ شو. په همدې حال کې مولانا فضل الرحمن هم په دې خبري غونډه کې وویل چې دوی هوکړه کړې چې په پارلمان کې به په ګډ اپوزیسیون کوي. د نوموړي په وینا له شاوخوا 100 کلونو راهیسې د ترهګرۍ پر وړاندې د عملیاتو او د امنیت د ټینګښت په نوم یوازې باورونه ورکول کیږي. सूबों की बातें की जा रही हैं, किस तरह की जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस उम्मीद पर इस किस्म की बातें कर रहे हैं. نامني د پاکستان اقتصاد سخت اغیزمن کړی. سوداګر او په ځانګړي ډول د قبایلو سیمو سوداګر له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. پاکستان له افغانستان سره او ختیځې پولې سره د تګ راتګ او سوداګرۍ د بندښت له امله له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي. ناسمو سیاستونو پاکستان محاصره کړی او په سیمه کې پاکستان د ونه امنه او محاصره شوي هیواد بڼه خپله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دی او په ځانګړي ډول په دوو ایالتونو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې جګړه ییز وضعیت دی. په دې اړه د لا بحث په موخه د نړیوالو چارو شنونکی عزیز الدین مارج را سره مېلمه دی. مارج صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. پاکستان ولې لا هم له افغانستان سره د دښمنۍ له پالیسۍ لاس نه اخلي؟ مننه جناب فاضل صاحب محترم. لومړی تاسو ته تخنیکي همکارانو تلویزیون کارونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. ګورئ دا د سیاسونو چې مثلا تاسو یادوري وکړله محمود خان اڅکزی او مثلا نور سیاسون دي مولانا فضل الرحمن او نور دوی دا خبره پر ځای ده.
په ځای په دې ده چې باید یو دوه هیوادونه سره په محبت په دوستۍ په ښه اړیکو چې د دواړو هیوادونو ګټې پکې خوندي کېږي پرمختګ باعث کېږي او د دوه ملتونو په منځ کې باید مینه منځته راسي نه نفرت چې نسلونه سره لرې کړي او جګړو دې ته واچوي اما په خواشنۍ سره په ډېره خواشنۍ سره د پاکستان جوړښت د افغانستان او د هند له خاورې نه پاکستان جوړول د غرب په لاس دا کار شوی او غرب د ځان دپاره د خپلو اهداف مقاصد دپاره دغلته هېواد جوړ کړ چې هغه وخت د دوه نړیوالې جګړې نه وروسته خطر د انګریز او د روس د انګریزانو له روس نه و چې رانسي ګرم اوبو ته او هند ته دې ځکه هغه سیمې ټولې د هند د انګلیس اشغال وې او بیا پس د امریکا په منځ کې راغلو غرب تر ننه پورې له دې نه ډارېږي او خصوصا بیا دغه لاره افغانستان د افغانستان جغرافیه ده ځکه له چین او ایران نه دې نه خو نشي تللی ځکه ایران بیا خواته بیا اوبو ته وځي او دې خواته بیا نو چین خو اجازه نه ورکوي نو په کار دا وه چې افغانستان کې دوی مداخلې او دا هغه وکړي بله خبره دا ده چې د پاکستان کورنی او بهرنی سیاست غرب ورکوي چارواکي د غرب لخوا ټاکل کېږي دا په خپله دوی اقرار کوي جنرال حمید ګل پرویز مشرف بېنظیر بوټو دا ټول په خپله وایي حتی هغه مودودي او مولانا بجلیګر بورتل هغه به هم دا خبره کوله حتی هغه لا ویلې چې سپین انګریز راوړه تور انګریز ورته پرېښوده خو په هر حال باندې د دوی په خپل واک نه دغه چارواکي چې ټاکل کېږي له بلې خوا نه او سیاست او پالیسي بل ورکوي بودیجه بل ورکوي آداب مقاصد لاس کې بل ورکوي وسایل بل ورکوي نو بیا دوی خود مختاره نه دي او که چیرې بغاوت وکړي یا یې تعبید کړي یا یې نظربند کړي یا یې بیا لکه عمران خان بندي کړي او یا لکه پرویز مشرف بخښنه غواړم څه ورته وایي دا بوټو و لکه له دې خلکو غوندې ضیاءالله غوندې بیا یې وزني نو معمولا دوی مجبوره دي بله خبره دا ده چې اوس خو دا غرب دا کار کوي مسؤلیت او رسالت خپل احساس دی پاکستانیان خو نه ورته پنجابیانو بیا څه شی ده دوی نه ولې دا کړنه کوي چې عمدي توګه دوی پیږي چې دغسې نفرت جوړېږي او بدنامي جوړېږي د پاکستاني په نوم باندې بیا خلک دوی ته دښمني کوي د پنجابي په نوم لکه اوس پنجاب نوم هر چا په سیمه کې واخلي نفرت تر کوي مګر دوی په دې چې دوی په خپله په د پاکستان په بقا او پښتون باندې باور نه لري دوی په دې پیس دا موقعیت جوړ شوی ده د پردیو خاورو نه او موږ ورته وایو دا اوس چارواکي ټول سرمایه او کورونه په بهر کې دي هېڅ متقاعد جنرال هېڅ متقاعد لوړپوړی چارواکی به ته ونه وینې چې په پاکستان کې پاتې شي که بیرته سیاست ته راځي بیا چارو ته پیسو ته هغه جدا خبر ده نو ټول په بهر کې موږ ګورو ته اړیکې ورسره لرو وینو یې ما تقریبا 2 هفتې مخکې د ISI یو ډېر غټ افسر ولیده دفتر ته راغلی و او څه کار یې و ورسره خبرې مو وکړې قصې مو سره وکړې ډېر رازونه ډېرې خبرې مو سره وکړې دلته شته بنان اساسي خبره دا ده چې دوی خپلواک نه دي راوله دې ته دغه سیاسون خبرې کوي ملایان روحانیون هلته سیاسون او ملا او روحانیون نسته ټول د ISI جوړ کړي ملایان رهبران سیاسون دي یوه خبره دې خواته خلاف د پالیسي د پاکستان دوی نشي کولی که یې وکړه بیا یې وزني یا یې ورکوي هر یو ملایان ټول سپیکران یا ویاندان د پوځ د ISI دي هیڅ شریعت هیڅ حالت دا ملایان دا نه ویني هلته فساد موجوده په رامنډۍ کې ضمیر و وجدان غیرت و عزت دوی لري چې دا خبره وکړه چې په خوله باندې چې پاکستان ولې در حاله کې پنجاب دغه نه ټکس اخلي مالیه اخلي فاشانه مرکزونه مالیه اخلي دلته بیا په افغانستان کې جهاد اعلانوي همداسې بربند فلمونه علني ټکټ اخلي ورځي په دې باندې ټول مهاجر خبر دي ټول افغانان خبر دي همداسې مثلا نور مهرباني د پاکستان اقتصادي وضعیت ته پکتو او داسې له افغانستان سره قصدن د لارې وتړلې او ډیر زیان دلته په پښتونخوا سوداګرو ته اوښتی ایا څه فکر کوئ چې د پاکستان یو هدف به دا نه وي چې په خپله د پښتونخوا سوداګر زیانمن شي نه دلته ګورئ وخت همدا خبر ته ما وتره دانمارک فدرالي نظام کې توازن د قوایي ټولو ایالتو ته مساویانه ونډه ورکړل کې صرف هغه مرکز کې او څه چې دفترونه او پاچاهي او حکومت هلته وي
دغه لپاره شاید یو څه بودیجه 10% زیاته وي مطابقي ټول اوس ګوره تاسو پنجاب او سند کشمیر پرتله کې له پښتونستان او بلوچستان سره ګرچې بلوچستان خو آزاد مملکت ته شاید کراکرا اعلان سي دا چې غرب اوس لاس نه ورکوي دې لپاره دغه ایران تصفیه سي حساب بیا زایدان او سیستان هم دوی سره وجه کوي خو پر حالت باندې تاسو ګوره داسې د ما مطلب د خبره دا و چې توازن د قوا نسته دلته پنجابیان اول خو ټول پاکستان ته اقتصادي بحران نه راځي او نه سقوط کوي دا هسې هوایي خبرې دي ځکه د ده کلي د برخلیک د ده کنټرول د غرب په لاس کې ده غرب برنامه ولري سبا پاکستان نسته غرب چې وغواړي اقتصاد ارڅکته کوي دا چې خپله غرب بعضې وخت کې دوی ته وایي ګډوډي جوړه که چې چین مخه ونیسي یا ګډوډي جوړه که چې خپل سلاح او مهماتو افراطي ډلې سیستان د ایران ته نږدې کړي یا ډلې منه جوړه که ورسه افغانستان بمبار کړي بې ثباتي جوړه شي مرکزي اسیا او چین ایران تهدید کړي هغه بیا دوی برنامې دي په ټوله کې کنټرول د غرب په لاس کې دا واضح خپله پنجابیان هم په دې پوهېږي راولو دې ته چې معیشت د ژوند د چا خرابېږي آیا چا به تر اوسه پورې 1940 کاله بیا خو هماغه ولله 40 نه به حساب کړو چې بیخي بنیاد یې کېښوده سه د الجنا لخوا الجنا خو نه و خو هغه راولېږه دلته په پنج کې اوسېده په لندن کې هغه لاړ هلته خبره دې کړه چې له همغه تاریخه تر اوسه پورې چا لیدلی استواګه بندر د دوه پنجابیانو منځ کې بند سوی باوجود چې دوه قوي جګړې وسوې په 1955 کال کې هند مستقیم حمله کړې دا د بندر واسو په 1980 کالو کې چې کله بنګال جدا کړه هند مداخله وکړه دا قسم ستاسو 93 زره پاوز د پاکستان جامې وسترې ځکه دوی هلته تجاوزونه کړي وو هغه وخت هم دا بندر آزاد وو دغه اوس مثلا په حساب د مجاهدین څه ورته وایي مجاهدین پارټۍ چې الطاف حسین دلته په لندن کې پروت رهبري کوي دا هر پنجابی چې راځي د پارټۍ ته کارت ورکول کېږي ورته وازګېږي او کور ژوند زندګي معیشت هر څه ورکوي هر پنجابی چې له پاکستانه ځي خواته آزاد ژوند زندگی و غیر و تخلاصه کی و بدون لا ویزه بدون لا پاسپورت بدون لا در حاله کې په خپل پاکستان کې د منګه سیمه اشغال کړیم دي همدغه بلوچ پښتون چې پنجاب ته ځي ویزا ورته پکار د فورمه چول د پنو د فورمه اصل کې ویزا ده آلته دوی تلای نسی خپل مملکت ګرځي نسبه محمود خان افضل راځي پنجاب نه غواړي تک غواړي مولانا د غواړي بل د غواړي که تاسو تنخواه خواره نه یې تاسو راسه خپل ازادي اعلان کړه خپل پلار نیکه وطن سره وجه سه پېښور مرکز کې منګ د سره منو منګ د قندار او پېښور او کابل یو د یو مشکل نسته کې اعلان کړه تر سره د پنجابي حکومت ل ظلم او لاسارت ل غلامۍ نظام خلاص کړه دا مهم ده منګ سره لکه څنګه تاسو اشاره وکړه چې دغه پروګرام تر شا د غرب لاس ده امنانن په پنجاب کې لارون وشو او هغه د شریف کورنۍ د عاصم منیر کوم بیلبوردونه او یا عکسونه او هغه لمنځه ویړل وی غورځول او د دوی په منځ کې داسې ولیکي چې ډېر غټ درد رامنځته شوی څه فکر کوئ چې اوس به د عاصم منیر د واک پر زیدو وخت را رسېدلی وي او غرب به دا پرېکړه کړې وي تر کله چې پاکستان جوړ کړ پلان داسې چې یو څلور قوې جوړې کړي څلور پیلاره څلور پایې دا ډاکې شي دا جوړې کړي یو بل ته تهدید جوړ کړي یو مستقل اعلان کړي چې هغه خپل واک ولري ځکه دا بیا ښه کنټرولېږي داسې بې اتفاقي ګورې پر سیمه کې پر مملکت کې پر هغه کې یو څو ګونده جوړوي ګوندونه ډېر د لارې ټول اپوزیسیون او دا اوس افغانستان ګوره مختلفې جبهې د ورځې او جبهه جوړېږي یو بس کېږي نه ځکه دا د غرب پلان لري چې دوی جوړوي تتایي یا بلوچستان کې وګورئ همدغه 12 پارټۍ دي په وړکي کشمیر کې اوس وګورئ اووه پارټۍ دي اووه څه چې اوس هغه بله چا حساب کړلی 11,000 ته ورسولی خو خیر هغه به حساب کړو په پېښو د دا ډیوایډ کوي تقسیموي یې چې بیا یو همدغسې حکومت څلور پایې جوړ کړ مثلا قضا یې مستقله کړله حکم کوي صدر اعظم لرې کوي صدارت جدا کړ نظامي پوځ جدا کړ مثلا په پارلمان جدا کړ هر یو ته تهدید ده
یو په بل غرض نشي کولای نه څوک واک لري چې مثلا یو څوک لري کی دا برنامه ده کله کله چې دوی غواړي او چارواکي تغییر او تبدیل کی بیا دوی خپل منځ کې سره ناندري جوړي کی دا چې اسمونیل په ځای چې سوي دي چې شریف په ځای سي دلته برنامه ده ځکه مستقیم خو فرمان نه ورکړي واشنگټن چاله کړل رسا بله یا ولاره جوړي بیا دا مسله چې قضا ته سره د قاضي بیا حکم کوي حکم چې وکړي بیا نو په پاوز مجبور دغه عملی کی یا برنامه لا بر راځي ولادت صاحب دلته یا برنامه په دې د سیاسي مونیل لري کی او یا برنامه د شریف مریف لري کی دا څنګه خپل منځ کې او شای جوړي دا د خلکو د خپل اراده من دا کار نه ده دا لغړ برنامه ورکول کی دا کار کیږي خبره دی کده چې متاسفانه چې سیاسون لوړپوړي چارواکي مکمل په سیاست باندې په دې مسایلو پیږي خپل ګټو د پاره چپ ناستي یو خواله د دوی کامیابی په دې کې ده چې پوځیان د دوی په بهر کې تعلیم ګوري هر پوځي سیاستمدار ده دا فکر ساده فکر نو هر جنرال سم د موږ د نه دی یا د نورې وادو غو نه دی دا مستقیم رسوي دي د تمنګ ګور یو پوځي و تقریبا 3 کاله مخکې کورونا و هغه وختو کې مال د سره لیدل جمعه کې سره معرفت جمعه مزدبات بیا کارکران دیوالی سواله دوه ستوره یعنی د موږ په حساب توران جنرال و دا بعض قصې او بعض شان موږ ته کوله د هر جنرال یا خاصه رئیسای د بهر کې اتمن تعلیم ګوري تعلیم ورکول کی درس ورکي سره په خلاصې پی په سیاست ځکه دوی د چوپی یو حالت راځي غاګ نه کې اوس ګورم دغه جګړه چې کیږي یا مثلا غاګ پورته سوای ده ولې سیاسون چوپ دي او کډیر انحراف فاتزی بیا سیاسون بیا عادي خبره چې ډیر غټ وزن پکې ځکه هغه ژوره مسله اصلي بنیادی دوی یادې دغه شی په دوی کې ستاسو دا باید موږ ومنو بنان کچېره موږ ته افغانستان ته خطر متر چې جوړیږي د موږ ښه کارامدار دوه شی باید وکړو چې یا نړیوال سازمانونو له طریقه باید غږ پورته کو چې د مخنیوي وکړي او یا جګړې ته آمادګي ونیسو بغیر هغه ترغه چې غرب دوی برنامه ورکړي دغه جغرافیه د افغانستان ته موجوده ده او روسیا او امریکا سیالي لري دا پاکستان لاس نه اخلي کدا محمود خان اجازه ورته وي کدا پلار سمت خان اجازه ورته ویلي او ابو خان غفار خان تر وستر مل خان پورې چغوي او یا افتاف خان او بلبل دا کوم فائدہ مدار لري دا ټول ګوندونه تاته کنټرول دي چې لګ بغاوت یو کې بیان نه دا مولا فضل الرحمن دا قطن اختیار مولا فضل الرحمن دل ترازی لورګان بچانه په انګلستان کې درس موږ په سر ګلیدلې دي ګرځیدل لباس یو ګره حق پکې سره چې دا د واقعا د مولانا مولا لور دا وزوی د کابل څخه مننه د نړیوالو چارو کارپو عزیز الدین مارش په خبرونه کې ملګرون څخه نړۍ مننه کور ممادان مارش سمته د یک چرزونه قدرمن او معزز لودونکو زما خبري سرویس پام دی ځای پای ته ورسید تربیه چری